که چیرته نارینه یاست نو په ځوانۍ کې مو وجود کې داسې بدلون راځي. ستاسو د تناسلي آلې په چهار اطراف کې د ویښتانو پیدا کېدل او لویېدل، دا ویښته باید له منځه لاړ شي، کوم ته چې د سنت طریقه وایو. تناسلي آله او خوسي مو دواړه د وخت سره غټیږي. د تحریک له امله درېدلی هم شي. ځینې وخت بېدلیله درېږي. په خوب کې ارضا کېدل هم وي. د شیطان غولول یادوم. یا سهار کې د آلې بېدلیله درېدل. ستاسو غږ کې بدلون راتلی شي. تر ډیره د نارینه غږ ډبل او د ښځو غږ نازک کیږي. په ستونو کې د حنجرې لوری ستر کیږي او بیا له ورایه ښکاري. ځینې خلک بیخي ستر بدلونونه تجربه کولی شي، مثلا په شدت اوږدېدل یا بیخي زر د بروت او ګیري راوتل. خو دا بدلون ځینو کې شته، ځینو کې نه. نو دواړه ډول خلک نارمله دي او د احترام وړ دي. په دې پوه شئ چې پوهېدل عیب نه دی، بلکې په ناپوهۍ کې تېروتنه کول عیب دی. پرته له شکه لکه څنګه مو چې په کڅوړه کې واورېدل، ځواني په ځانګړي ډول د نارینهو دپاره یوه ډېره مهمه دوره ده، ځکه د ځوانۍ په رارسېدو سره تاسو مهمو مسؤلیتونو ته متوجه کیږئ. باید ووایم متاسفانه په افغانستان کې مو اکثرا هلکان په ماشومتوب کې زاړه دي، یعنی دوی په ماشومتوب کې د غټانو مسؤلیتونه لري. حداقل اکثریت تاسو وینئ 12 کلن ماشومان چې په سړکونو باندې داسې کارونه کوي چې هغه باید یو 30 کلن او 15 کلن فرد وکړي. تاسو وینئ 11 کلن ماشوم چې ورته د ټولې کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه ده. تاسو وینئ 1 کلن ماشوم چې باید بوټونه رنګ کړي او د دې بوټونو د رنګولو په بدل کې چې کومې 200 افغانۍ لاسته راوړي، دا باید کور ته یوسي تر څو ټوله کورنۍ چې ورپاتې ده د هغوی تداوي وشي کولی. او دوی هر یو مختلفې کیسې لري. د چا پلار مړ شوی، د چا پلار پوډري شوی، چا جنګ لیدلی. بهرحال ولې په ټوله کې ځواني په هر چا راتلونکې ده، مهمه مرحله ده او د دې مرحلې په اړه باید د جنسي اړخ نه پوه شئ، که هر څوک یاست، غریب یا پیسه دار، مهمه نه ده. نو په ټوله کې لومړنی کار چې تاسو ورسره مخامخ کیږئ کله چې ځوانېږئ، د یو نارینه په توګه یا د یو هلک په توګه، او دا موضوع په ښځینهو کې هم شته دی، د ویښتانو پیدا کېدل په تخرګونو کې او په جنسي تناسلي آلې چار اطراف کې دي. د دې ویښتانو له منځه وړل په اسلام کې ډېر زیات مهم دي او د اسلامي اړخ نه دا فوق العاده ګټه لري چې تاسو خپل سنت په خپل وخت پوره کړئ. که چیرته یو ځوان ځوانېږي او د خپلو تخرګونو سنت یا د خپلې جنسي آلې سنت په وخت سره نه پوره کوي، لومړی زیان یې دا دی چې دا هلته یو بوی پیدا کوي او د دې بوی له امله د ده ټول وجود بویناک کیږي او کله هم چې دا یو چا ته ورنږدې کیږي یا یو چا سره خبرې کوي، د ده نه یو بد بوی ځي او دا بد بوی په ټوله کې په ټولنه کې مشهوره کیږي او هېڅوک نه غواړي د ده په څنګ کې اوسي. دا یې لومړی زیان ده. دوهم، که چېرته تخرګونه ویښتانو لري یا ښکته جنسي آله، دا خولې کوي او کله چې دا خیلې کوي نو دغه خیلې سره د دې چې یو بد بوی پیدا کوي، دلته ځینو وایرسونو او فنګسونو ته د نمو زمینه مسیدی کیږي. کیدای شي د یو چا تخرګونه وشړېږي، کیدای شي د یو چا د جنسي آلې ښکته حصه وشړېږي. که هم نه شړېږي دغه وایرسونه کیدای شي جنسي آلې ته انتقال شي، دته سوزاک پیدا شي یا دته جنسي داسې ناروغۍ پیدا شي چې په فزیکي شکل باندې هغه کومه نښه نه لري. نو په ټوله کې د یو جنسي ډاکټر په توګه او د یو ځوان په توګه چې نوي ځوان شوي یاست، باید پوه شئ چې خپل سنت یا هغه اضافي ویښتان چې ستاسو په تخرګونو او ښکته جنسي آلې باندې اوس پیدا شوي او نمو یې کړي په وخت واخلئ. حداقل په اونۍ کې 2 وارې دا کار کولی شئ، اما لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل حتما وکئ. ځینې خلک داسې دي چې د تخرګونو او د جنسي آلې چار اطراف دا ویښتان په ځنډ سره نمو کوي. ځینې خلک داسې دي چې دا ویښتان پکې ډېر زر نمو کوي، ځکه د انسان وجود ته په کتو هغه هلکان چې ګرم دي، د دوی وینه ګرمه ده، د دوی د وجود ویښتان زر راشنه کیږي، زر نمو کوي، زر غټیږي. برعکس هغه هلکان چې د دوی د وجود وینه یخه ده او د ویښتانو د رشد او د نمو هورمونونه یې کمزوري دي یا ضعیفه دي، بیا په دوی کې چې دی په ځنډ سره دا نمو کوي، په ځینو کې بیا په چټکۍ او په تیزۍ سره. نو تاسو باید وګورئ چې اسلامي طریقه څه ده. په اسلام کې داسې لارښوونه شوې چې ستاسو، زه چون په دې برخه کې ډېر تفصیلي
معلومات د اسلامي اړخونو لرم، یو دیني عالم نه یم، بلکې په خپل دین کې هغه معلومات چې د یو ډاکټر په توګه باید ولرم هغه لرم. ویل شوي چې دا د تخرګونو او د جنسي آلې ویښته باید په لاس کې ونه نیول شي او په موټي کې یا داسې لاس ته در نه شي چې ته هغه وشیش کولی، نو غټوالي ته باید پرې نه ښودل شي. نو تاسو باید وګورئ چې آیا هغې اندازې ته رسېدلي، د فتنې باید له منځه یوسئ. تر ټولو ښه خبره دا ده چې هره اونۍ د جمعې په ورځ کې کوم چې د مسلمانانو دپاره کوچنی اختر دی، موږ باید ځان ومینځو. د ځان مینځلو نه یو موخه همدا ده چې موږ باید غسل وکړو او ولامبو او د لامبو په وخت کې باید خپل سنت پوره کړو، هغه که د تخرګونو اوسي که د جنسي آلې اوسي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې یو جنسي ډاکټر په یاد ولري هغه خلک چې د تخرګونو او د جنسي آلې ویښتان په وخت سره نه اخلي او دا پرېږدي چې غټ شي، دوی د جنسي ناروغیو د ستونزو سره مواجه کیږي. اکثرا ناروغان راځي شفاخانې ته وایي چې والا ډاکټر صاحب زه سوزاک یم. ولې سوزاک یې وروره؟ ګورې مختلف دلیلونه، جنسي اړیکه چا سره لري؟ نه. واده دې کړی؟ نه. یو وخت کې پوهېږي چې د ده د سوزاک اصلي لامل د ده د سنتو نه پوره کول دي او د سنتو نه پوره کول پپونک لامل کیږي، د خوړو لامل کیږي، د بدبوی لامل کیږي، د STD یا سیکشوال ترانسمیټډ ډیزیزز لامل کیږي. نو په ټوله کې د یو ځوان په توګه سردرن نه پوه شئ چې تاسو ته په کار ده په اونۍ کې حداقل 2 وارې خپل تخرګونه او د خپل جنسي آلې چهار اطراف ته کوم ویښتان چې دي دا واخلئ. د دې نه وروسته تاسو متوجه کیږئ چې خوسیې مو غټې شوي دي او ورسره مو تناسلي آله غټه شوې ده او دا غټوالی کیدای شي ځینو ته جالب او په زړه پورې اوسي، کیدای شي ځینې ورخطا شي چې دوی نه پوهېږي. په ټوله کې د ځوانۍ سره د جنسي آلې غټېدل او د خوسیو غټېدل دا طبیعي مسله ده. جنسي آله ځکه غټېږي چې تاسو ځوان شوي یاست، نور آهسته آهسته دا باید نمو وکړي تر څو ځان آماده کړي د واده کولو پروسې ته. کله چې جنسي آله غټه شوه نو تاسو واده کولو ته آماده شوئ، بیا تاسو کولی شئ چې د خپلې بیبي حق ور ادا کړئ. په کوچنۍ جنسي آله باندې تاسو همچنان کولی شئ چې هغه حق ادا کړئ، بلې په شرط د دې چې دا تناسلي آله تحریک کوونکې اوسي. اوس هر فرد خپل قد، عمر او اندام ته په کتو کیدای شي د جنسي آلې غټوالی ولري. په دې معنا نه ده چې د احمد جنسي آله فرض کوو مثلا 6 انچه ده، د محمود جنسي آله 4 انچه ده. محمود فکر وکړي چې زما په ځوانۍ کې جنسي آلې صحیح نمو نه ده کړې، زه په صحیح شکل د خپل بیبي حق نشم ورکوی. دا په خپل ذات کې یوه غټه تېروتنه ده. که د احمد 6 انچه ده، د هغه قد ته باید وکتل شي، د هغه خوراک ته باید وکتل شي، د هغه هورمونونو ته باید وکتل شي، د هغه د جنسي برخې پیاوړتیا ته باید وکتل شي. که د محمود 4 انچه ده، د ده قد ته په کتو، د ده هورمونونو ته په کتو، د ده جنسي وړتیا ته په کتو باید سړی مطمئن شي. نو کیدای شي په هر انسان کې د جنسي آلې د اندازې توپیر وشي. مثلا یو نفر دی کیدای شي ډېر غټ و، کیدای شي لوړ قد ولري اما جنسي آلې کوچنۍ وي. ولې مهمه خبره دا ده چې دا جنسي آله وشي کولی هغه مین فنکشن یا هغه اساسي دندې په جنسي اړیکه کې ترسره کړي. یعنی هدف مې دا دی چې په ټوله کې یو ذهنیت داسې دی چې که چېرته د نارینه جنسي آله کوچنۍ هغه نشي کولی خپلې مېرمنې ته خپل حق په صحیح شکل ورکړي، دا په ټوله کې یوه تېروتنه ده. کمال د آلې په غټوالي یا کوچنیوالي کې نه دی، کمال دا دی چې څنګه تاسو هغه جنسي اړیکه مخته وړئ، یا په صحیح شکل مخته وړئ او که یې نه وړئ. زه غواړم په دې اړه تاسو خپل نظریات بیا راسره حتمن شریک کړئ. په ځانګړي ډول هغه ډاکټران چې غواړي سیکسولوژیست شي یا په جنسي برخه کې غواړي ډاکټران شي، دوی باید خلکو ته وایي چې دا یو غلط فکر دی او دا فکر باید دوی له منځه یوسي. خبره بل طرف ته لاړه نشي. فقط غواړم راټولی کړم کله چې تاسو د ماشومتوب نه راځئ ځوانۍ ته، نو په ځوانۍ کې ستاسو جنسي تناسلي آله نمو کوي او خوسیو هم نمو کوي. که چېرته تاسو ماشومتوب نه راځئ د ځوانۍ حالت ته او جنسي آله مو هماغه د ماشومتوب په اندازه پاتې ده او هیڅ نمو نه ده کړې، بیا نو تاسو حتمن یو مشکل لرئ او په دې اړه باید د خپل جنسي ډاکټر سره وغږېږئ تر څو یوه سمه مشوره او په وخت مشوره درکړي چې خدای مکړه کومه ستونزه نه وي.
یو مثال درکوم، مثلا یو هلک دی په ماشومتوب کې د ساتیري کړې ده او د ده خوسیو په شدت سره په کرکټ کې مثلا په توپ لګېدلې، په شدت سره یې ضربه خوړلې او د هغې نه وروسته په خوسیو کې د سپرم او د مني تولید متوقف شوی دی او په عین حالت کې دی ویني چې یوه خوسیه یې کاملا کوچنۍ ده او یوه خوسیه یې غټه ده. اوس دا باید جنسي برخه کې مرسته وغواړي، که ونه غواړي د آیندې ته خطر دی. جالبه دا ده چې زما یو ملګری او ما سره یې اړیکه ونیوله، ویلې ډاکټر ما ورته ویلې څه خبره ده؟ وایي دا زما یوه خوسیه لږ څه لوېدلې ده او د یوه خوسیه مې لږ څه پورته ده، زه څه وکړم؟ او زه ورته پریشانه یم، سره د دې چې هغې وخت کې زما 3 کال د طب و، زه هم په دې نه پوهېدم. زه متوجه شوم چې دا ستونزه په ما کې هم شته او دا په ټولو نارینه‌و کې شته دی. د دوی د خوسیو د سایز ترمنځ لږ توپیر دی په هغه حالت کې چې هوا ګرمه او دا لوېدلي د ټولو نارینه‌و. دا عامه خبره ده، اما موږ دفعتاً لاړو د جنسي برخې ډاکټر ته، هغه سره کېناستو، مشوره مو کړه، هغه راته وخندل، ویلې چې دا عامه خبره ده، کومه ستونزه نشته، تشویش مه کوئ. نو که چېرته فکر کوئ چې ستاسو جنسي آله په صحیح شکل نه ده غټه شوې یا خوسیې په صحیح شکل باندې نه دي غټه شوي په ځوانۍ کې او د ځوانۍ په راتګ سره هېڅ پرمختګ نه دی کړی، حتما جنسي برخې ډاکټرانو ته لاړ شئ. او ډاکټرانو ته غواړم ووایم چې باید خپل ناروغان په دې پوه کړي چې د ځوانۍ په رارسېدو سره د دوی خوسیې باید غټې شي، د دوی جنسي آلې سایز باید غټ شي او دا یوه طبیعي خبره ده او دې موضوع ته باید ورخطا ونه اوسي. ورسره کله چې خوسیې غټېږي او د جنسي تناسلي آلې د غټېدو شاید کېږو، دلته د تحریک موضوع هم پیدا کېږي. اوس نو کېدای شي یو هلک چې ځوان شوی سهار وختي راپورته کېږي، متوجه کېږي چې د ده جنسي آله ولاړه ده او دا دی ځوروي. په ځانګړي ډول په افغانستان کې موږ اکثرا کورنۍ چې غریبې دي عادت لري چې مثلا 5-6 نفره په یو کوټه کې ویده شي. هلک ماشوم ده، هره شپه د خپلو وروڼو سره ویده کېږي یا د خپلې کورنۍ سره ویده کېږي، سهار وختي هم راجګ کېږي، هېڅ خبره نه ده. اما په یو ورځ کې متوجه کېږي چې سهار وختي راجګ شوی دی او کومه کمپله چې ده اغوستې ده هغه کمپله ولاړه ده او دا چې ګوري چې ولې ولاړه ده، متوجه کېږي چې د ده جنسي آله ولاړه ده او دی ورخطا کېږي چې ښه اوس به نور ماته څه وایي. د ځوانۍ په رارسېدو سره د شپې له خوا نه یا هم د ورځې د خوا نه د یو شي له امله د تحریکېدو په واسطه د جنسي آلې درېدل عامه مسله ده. کله چې تاسو ځوانېږئ نو خوسیې کار کوي او د دې کار په پایله کې مني تولیدېږي او دا مني کېدای شي د تحریکېدو په صورت کې او ځینې وختونه په طبیعي شکل سره د تاسو د جنسي آلې د درېدلو لامل شي. مختلف عوامل شته دی چې د هغې له امله تاسو کولی شئ د جنسي آلې د درېدلو مخنیوی وکړئ. مثلا دفعتاً تاسو تحریک شوي یاست او ستاسو جنسي آله ولاړه ده. ډېری ځوانان په دې برخه کې متاسفانه مصنوي ارضا ته مخه کوي، شیطان ورته بازي ورکوي، دا غلطه طریقه ده. دا شی په یخو اوبو باندې ولامبئ یا خپله جنسي تناسلي آله په یخو اوبو کې کېږدئ. دې سره دفعتاً د هغې ګرمښت له منځه ځي او چې کله ګرمښت له منځه لاړه جنسي تناسلي آله بېرته ښکته کېږي او خپل نارمل حالت ته راګرځي. که چېرته د اسلام له اړخه وګورئ ځینې پیشنهادات شته دی، همدا چې ځوانېږئ لومړۍ خبره دا ده چې وایي واده وکړئ تر څو تاسو وشئ کولی حلاله جنسي اړیکه ولرئ او سره د دې چې تاسو جنسي آلې اوس نمو کړئ اماده د دې نه په وخت استفاده وکړئ. څومره چې تاسو زړېږئ هغومره تاسو د جنسي آلې نه د استفادې کولو وخت ضایع کړی دی. نو لومړی اصول دا دی چې په مجرد د دې چې تاسو ځوانېږئ د هر هغه چا سره چې مینه لرئ د یو هلک په توګه خپل مور پلار ته ووایئ، مور پلار هم باید په دې برخه کې تاسو سره همکار اوسي او د هغې سره واده وکړئ. او دا هغه څه دي چې جنسي برخې ډاکټرانې باید د ځوانانو مور پلار ته ووایي. ډېری میندې او پلرونه وایي ته ودرېږه زوی ته مې وظیفه پیدا شي، ته ودرېږه زوی مې درس وایي، ته ودرېږه زوی مې پوهنتون خلاص کړي. زامن زاړه او ورځ تر بلې د دوی جنسي برخه کې تحریک ډېرېږي او بالاخره دوی ته شیطان بازي ورکوي، یا ځي خدای مکه زنا کوي یا ځي خودارضایي کوي، په ټوله کې فساد او فحشا ته زمینه مسیده کېږي. که چېرته یو ځوان شوی دی او وس او توان لري د دې چې واده وکړي، دفعتاً باید کورنۍ ورته واده وکړي او دا تر ټولو ښه او منظم او صحي لار ده د فحشا د مخنیوي ورسره د جنسي ستونزو د له منځه وړلو. اکثرا ځوانان په اوسني شرایطو کې په ځانګړي ډول چې په 30 کلنۍ کې ورته واده شوی دی عقیم دي. ولې؟ چې دوی مور پلار ته ویلی نه شو چې ما ته دفعتاً واده وکړه، دوی جنسي تحریکه کېدل، ایمان یې نه شو ویلی اوس که کوي و که ناکوي و، ولې شیطان ورته بازي ورکوله، دوی چرک وهه یا هم
په مصنوي شکل ارضا کوله، خپل مني ضایع کول، او د دې له امله نور بالاخره اوس دوی نه خپلې بیبي ته صحیح د هغوی حق ورکولی شي او نه د ماشومانو خاوند کیږي، ځکه په مصنوي شکل باندې ارضا ستاسو ژوند تباه کوي او د جنسي برخې کې تاسو هلاکوي. نو په ټوله کې دا ډېره زیاته مهمه ده چې پوه شئ، سره د دې چې خوسیه غټېږي، سره د دې چې تناسلي آله غټېږي، تاسو تحریک کیږئ هم، او دغه تحریک باید د اسلامي لارې نه له منځه لاړ شي یا د اسلامي لارې په واسطه دفع شي. او که چېرته د واده توان یو څوک نه لري، روژه ونیسئ، لاړ شئ کلب ته تمرین وکئ، خپله هغه انرژي چې تاسو لاسته راوړئ په بیرته یو بلې مثبتې انرژي کې ضایع کوئ. تحریکوونکي شیان مه ګورئ، په ځانګړي ډول لوس فلمونه مه ګورئ، ځکه دا په شدت سره اډکټیډ دي، اعتیاد راوړونکي دي او په شدت سره کولی شي ستاسو آینده له منځه یوسي. خو ځینې وختونه د شیطان غولول یوه داسې پروسه ده چې په هغې کې فرد ځان ګناهګاره نشي بللی. مثلا یو ځوان دی ویده کېږي، د شپې د خوا نه یو خوب ویني او سهار چې راجګېږي یا په هماغه شپه کې چې په خوب کې راجګېږي ګوري چې دی شیطان غولولی دی، چې بیا په ده باندې غسل وړي. او د غسل په اړه پرته د شکه په اسلامي برخه کې ډېری علماو به تاسو ته لارښوونه کړي، که یې نه یې کړي حتما یې راته وایي، نو خپرونه په دې اړه جوړوو یا یو برنامه یا یو لیکچر جوړوو چې تاسو یې زده کړئ. نو دا د شیطان بازی په مختلفو عواملو کې پیدا کېدای شي. ځینې خلک داسې دي چې هره شپه شیطان بازی ورکوي. دوی هغه خلک دي چې د شپې د خوا نه د بدو افکارو درلودونکي خلک دي. مثلا شپه ویده کېږي، په دې اړه فکر کوي چې اوس مې واده کړی و، چې اوس فلان اوس پستان و، او کله چې په همدغه فکر ویده کېږي نو شپې هم شیطان ته زمینه مساعده ده. هماغه خوبونه چې ده لیدلي هغه ورته په رښتیا بدلوي. یو چا جنګ کړی دی، شپې ویده کېږي، په غوسه کې د جنګ په اړه فکر کوي چې کاشکې مې په خولې په دې شکل وهلی و، یا مې کاشکې امپرکت ورکړی و، یا وایډ راغلی و، بیا په هر شکل چې کله ویده کېږي ګوري چې په شپې په خوب کې په رښتیا هم جنګ دی. نو جنسي برخې ډاکټرانو ته پکار ده هغه خلک چې هره شپه دوی ته شیطان بازي ورکوي، د دوی افکار مطالعه کړي او د ځوانانو ته ووایي چې ټول ژوند همدا نه دی په کوم کې چې ته لګیا یې شپه ورځې فکر کوي، او دا فکر د دې لامل کېږي چې د شپې د خوا نه شیطان تاسو ته بازي درکړي. نو ځینې وختونو کې د شیطان بازي ورکول د انسان د کمزورۍ له امله وي، ځکه انسان زمینه مساعدوي دې ته چې شیطان ورته بازي ورکړي. په ځینو حالاتو کې دا نارملي او غیر ارادي دا کېدای شي ترسره شي. اما که چېرته وینئ چې هره شپه د دې ستونزې سره مخامخ یئ او قصدا تاسو هره شپه په دې اړه فکر هم کوئ، یا هم لوس فلمونه د شپې له خوا نه ګورئ او بیا خود ارضایي نه کوئ، بیا وایئ چې ګناه خو زما نه ده، هغه د شپې خوب کې راته شیطان راغی، دا په خپل ذات کې ګناه ده. ځکه تاسو زمینه برابروئ شیطان ته چې راشي د تاسو په خوب کې په تاسو حمله وکړي. ولې که چېرته تاسو زمینه نه یې برابره کړي، خپل 5 وخته لمونځ کوئ، د شپې د خوا نه خپل آیت کرسي وایئ، په دې فکر باندې نه ویده کېږئ، او بیا شیطان درته په کال کې مثلا یو ځل بازي یا فریب درکوي، بیا دا یو اختلال نه دی. په دې برخه کې د جنسي ډاکټر نه مرسته مه غواړئ، دا یوه عادي خبره ده، نورماله خبره ده چې په خپل ذات کې حل کېدلی شي. خو د دې خبرو نه چې راتېر شو، کله چې یو نارینه هلک ځوان کېږي د ده په غږ کې بیا بدلون راځي او د ده غږ ډبلیږي. زما په یاد دی کله چې زه ماشوم وم زما غږ ډېر ښایسته نری نازک و، وروسته د هغې نه کله چې ځوان شوم زما په غږ کې بدلون راغی او دا بدلون په جدیت سره وحشتناکه و، ځکه حتی مور به مې راپورې خندل چې زویه غږ دې ډډ شوی دی. او د ځوانانو په د ستوني په برخه کې کوم چې د انجرۍ برخه ده په دې حصه کې هم بدلون راځي، دا حصه راوځي. دا هم عام دي، دې ته به نه خفه کېږئ. که چېرته تاسو ګورئ د یو ځوان په شکل چې غږ مو ډډ شوی ډبل شوی دی، دې ته خوشحاله شئ، ځکه د هر ځوان باید غږ ډبلي. زه غواړم یو ټوکه تاسو سره وکړم. زما یو ملګری دی، ما ډېر ګران دی، دی یو سریال ته چې دی ځان کاندیده و، په هغې سریال کې یو نقش و چې د یو نظامي نقش و او دا باید غټ اندام ولري، ډېر چارسانه سړی ځکه نظامي دی، نو باید خلک پوه شي نظامیان په خپل ذات کې غټ وي. دا وایي زه لاړم ومې کتل چې په اطاق کې ټول کوم خلک ناست دي، یو یم د ما غوندې اندام نه لري، وایي نو ډېر زیات خوشحاله کېنستلم چې یاره دا نقش ارومرو زه ګټم. وایي په دې وخت کې یو بل نارینه یا یو بل هلک رادننه شو چې د ما نه غټ اندام درلوده، فټ هم و، قد هم د ما نه لوړ و، چهره هم د ما نه ښایسته وه. وایي زه ډېر زیات مایوسه شوم چې یاره دا نقش ما د لاسه ورکړ. وایي چې څنګه سړی رادننه شو، وایي زه ګرچې خفه هم وم، وایي ودرېدم، ستړي مشي مې ورسره وکړه، وایي ما لاس ورته ورکړ، ورته مې ویل چې سلام علیکم، وایي یو پېر یې ماته وعلیکم سلام. دا تمثیل ځکه کوم چې د هغه غږ وایي ډېر کوچنی و، ډېر نازک و، وایي ما چې غږ ته وکته خندا راغله، ما ویل چې یاره په دې غږ خو ما نقش وګټه.
نو وایي کله چې کاسټینګ شروع شو هغه کوم نفر چې باید دوی انتخاب کړي و هغه ویل چې ای کاش د تا غږ او د ده اندام وای. نو غږ ډېر مهم رول لري که چېرته د هلکان یا ستاسو غږ بدلون کوي دې ته نه یوازې دا چې خفه کېږئ مه بلکې باید ورته خوشحاله شئ. د غږ بدلون د ځوانۍ یوه نښه ده او دا جدي مه کړئ. اما په جنسي برخه کې ډاکټران ته یوه مشوره ورکوم. ځینې وختونه کیدای شي د غږ ډبل کېدل او یا په دې ځای کې په غیر نارمل شکل باندې بدلون راتلل دا د تایراید د غدې مشکل یا د حنجرې اختلال چې باید دې ته متوجه اوسي. یو ځوان چې مثلا غږ ډېر ډبل شوی دی د حده ډېر او په عین حالت کې سابندي لري مثلا یا زرزري ستونی چې دی ورسره په درد کېږي یا بې ځایه خفه یا جاغور پیدا کړی دی بیا دې دا نه وایي چې والله ډاکټر صاحب ویلي چې ځوان چې دا ځای دی غټېږي او غږ دې ورسره غټېږي. نه، د غږ ډبلېدو خبره کوم، نه په غیر نارمل شکل، باید په نارمل شکل وي. که چېرته ستاسو غږ داسې ډبلیږي چې ټول متوجه شي او فکر وکړي چې نور د ده غږ نور یو عادي غږ نه دی، نو په هغې شکل بیا باید تاسو کفتا جنسي برخې ډاکټرانو ته لاړ شئ. او جنسي برخې ډاکټران باید د یو ډبل نارمل غږ او د یو ډبل غیر نارمل غږ ترمنځ توپیر وکړي. په همدې شکل د دې حنجرې د ډېر کوچني شکل راوږدېدو او د جاغور ترمنځ باید هم ډاکټران توپیر وشي کولی هم ځوانان. ځکه هر څه په تفسیر سره وایم چې خدای مکه کومه جمله مسلیډ تاسو نه کړي یا یو سوء تفاهم رامنځته نه کړي چې تاسو زما خبرې ته اهمیت ورکړئ او هغه په خپل ذات کې بیا یو بله ستونزه وي. بله مسله د قد لوړېدل دي په ټولو ځوانانو کې. په دې اړه بیا یوه خپرونه یا هم یو تدریس یا یو لیکچر جوړوو چې ولې د ځینو خلکو قد نه لوړېږي. اما په طبیعي شکل پورې کله چې یو انسان ځوانېږي د ځوانۍ سره سم باید د قد لوړ شي او دا یوه عامه خبره ده. که چېرته هم قد نه لوړېږي حتما یوه ستونزه ده چې په دې برخه کې باید د ډاکټر سره مشوره وکړئ. مثلا په ځینو حالاتو کې د سوء تغذي له امله کیدای شي یو نفر ونشي کولی خپل قد په صحیح شکل باندې لوړ کړي. په ځینو شرایطو کې د دې د خاطره چې د ده هډوکي کمزوري، د دې د خاطره چې دا صحیح خواړه نه ترلاسه کوي، د دې دپاره چې د ده وینه کمی یا د وجود ډیهایډریټي یا د هغه تمرینونه چې لازم دي په ځوانۍ کې باید ترسره شي نه کوي، کیدای شي د ده قد لوړ نه شي یا د ده په فزیک او جسم کې بدلون رانه شي. چې په دې اړه باید د جنسي برخې د ډاکټر سره او د داخلي د ډاکټر سره هرومرو مشوره وشي. او یو بله عامه خبره د ګیرې پیدا کېدل دي، د بروتونو پیدا کېدل دي. دا په ځوانانو کې عامه ده اما دا توپیر کوي. د قد لوړېدل هم توپیر کوي په ځوانانو کې. کیدای شي یو 14 کلنه لکي ډېر لوړ قد ولري، کیدای شي یو بل 14 کلنه لکي قد یې لوړ شوی یا ما دومره نه. اما که یو 14 کلنه لکي او هېڅ قد لوړ شوی نه وي د ماشومتوب نه هغې طرف، دا بیا نو اساسي ستونزه ده چې باید د حل لاره ورته پیدا شي. ځینې خلک کیدای شي په خپل ذات کې کوسه یا بېګیرې واوسي، اصلا ګیره او بروتونه یې رانه شي چې دا د ویښتانو د هورمونونو مسله ده. په ځینو نارینهو کې کیدای شي دا هورمونونه کم وي او دوی د ګیرې خاوند نه شي. دا هم عامه مسله ده او دې ته باید ډېر خلک پریشانه نه اوسي، ځکه هغه خلک چې ګیره نه لري ډېر ارمان لري د دې چې ګیره ولري. ځینې بیا داسې دي چې ګیره لري اما وایي چې کاش نه مې درلوده، هغه شته ګیره هم کلی. نو دا معمولا سلیقوي مسله ده. ولې په ټوله کې د ما نه پوښتنه وکړئ چې د ګیرې موجودیت ښه دی یا نه موجودیت. د کله نه چې زه ځوان شوی یم ما همیشه ګیره درلوده، ځینې وختونه کمه ځینې وخت ډېره، اما د کلونه ما همیشه جلوګیري کړې، هېڅکله مې ګیره نه ده کله کړې، برعکس ماشین کړې مې ده. ولې؟ چون د یو ډاکټر په توګه په دې پوهېږم چې د ګیرې کلول کولی شي ستاسو د مخ پوستکی ډبل کړي لکه د خپې او لاسونو پوستکی، او دا ستاسو د چهرې په ښکلا باندې ډېره بده اغېزه کوي. او که چېرته تاسو وګورئ یو فرد چې ګیره تازه کلوي د هغه مخ تک شیني، نو ته ګورې چې دا مخ دی وروره اوس که خپه ده. نو په ټوله کې پرته د دې د ګیرې موجودیت د دې لامل کېږي چې د مخ پوستکي ته په طبیعي شکل باندې ځینې مواد ورسېږي او مخ تازه وساتل شي. خو هغه خلک چې ګیره کلوي بیا د دې نه محرومه دي. نو مختلفې ګټې لري ګیره، او د ګیرې نه درلودل پرته د شکه چې زیانات لري ګټې نه لري. ډېری فکر کوي چې د ګیرې په کارولو کیدای شي ظاهراً زما ښکلی ښکاره شي او اکثرا خلک دا کار یوازې د ښکلا دپاره کوي. نو فرض کوو چې د ګیرې کلول په ښکلا کې مهم رول لري، ولې پرته د ښکلا نه په نور هېڅ څه کې رول نه لري. ولې هغه خلک چې په طبیعي شکل باندې ګیره نه لري بیا نو هغوی ته صبر غواړم. ولې شته دی ځینې هورمونونه چې د هغو په اخیستلو سره تاسو کولی شئ خپله ګیره تحریک کړئ، اما دا کیدای شي بیا نورې ستونزې هم پیدا کړي. مثلا که چېرته تاسو داسې تابلیت وکاروئ چې هغه ستاسو هغه هورمونونه چې د ویښتانو په نمو کې رول لري هغه تحریک کړي، بیا کیدای شي ستاسو د سر ویښتان هم له حده ډېر شي، کیدای شي ورسره ستاسو د تخرګونو ویښتان هم ډېر شي، ستاسو د جنسي عالي چار اطراف ته ویښتان هم ډېر شي. او پرته د ګیرې
کېدای شي وریځم هم له حده ډېر شي او په ځان باندې مې چې کوم کوچني ویښتان دي هغه هم له حده ډېر شي. نو زه فکر کوم په کوم شکل چې خدای پیدا کړي وو په هماغې شکل باید له ځانه راضي اوسو. نو په ټوله کې د یو هلک په توګه کله چې ځواني کوي د دغه بدلونونو سره مخامخ کېږي، کېدای شي نور بدلونونه هم وي، اما دا هغه اساسي بدلونونه دي چې هر ځوان باید ورباندې پوه شي او هر ځوان باید ورباندې ځان باخبره کړي.